ای مؤمنانو د بندیزونو پوره مراعات وکړئ. ستاسې لپاره د څارویو ټول ډولونه حلال وګرځول شول پرته له هغو چې وړاندې به تاسې ته وښودل شي، خو د احرام په حال کې ښکار کول ځان ته مه روا کوئ. بېشکه الله چې څه غواړي حکم کوي. ای مؤمنانو د خدای پالنې د نښو نښانو بې حرمتي مه کوئ. مه له حرامو میاشتو نه کومه یوه حلالوئ، مه د قربانۍ څارویو ته لاس غځوئ، مه هغو څارویو ته لاس وروړئ چې د هغو په غاړو کې خدای ته د نذراني په توګه پټۍ اچول شوي وي. مه هغه خلک زوروئ چې د خپل رب د فضل او د هغه د خوشحالۍ په لټه کې د کعبې د محترم کور په لوري ځي. هو، کله چې د احرام حالت ایستی شي نو تاسې ښکار کولی شئ او ګورئ یوې ډلې چې ستاسې لپاره د مسجد حرام لاره بنده کړې ده، نو پر هغې باندې ستاسې غصه دې تاسې دومره توجن نه کړي، یعنې دې ته مو نه هڅوي چې تاسې هم د هغو په خلاف په ناروا تیرویو لاس پورې کړئ. نه، کوم کارونه چې د نیکۍ او خدای پالنې دي په هغو کې له ټولو سره مرسته وکړئ، او کوم کارونه چې د ګناه او تیری دي په هغو کې د هیڅ چا ملاتړ مه کوئ. له الله نه وویریږئ، د هغه عذاب ډیر سخت دی. پر تاسې حرامه کړی شوه مرداره، یعنې د خپله مړه شوي څاروي غوښه، وینه، د خوک غوښه، هغه څاروی چې له خدایه پرته د کوم بل چا په نوم ذبح کړی شوی وي، هغه چې په ستوني خفه کېدو، په زخمي کېدو یا له لوړې نه په راغورځېدو مړ شوی وي، یا هغه چې کوم ځناور څیرې کړی وي پرته له هغه چې تاسې هغه ژوندی موندلی او ذبح کړی وي، او هغه څاروی چې د کوم چا په دربار کې ذبح کړی شوی وي. همدارنګه دا هم ستاسې لپاره ناروا ده چې د فال د غشو په وسیله خپل اقبال وګورئ. دا ټول کارونه فسق دي. نن کافران ستاسې د دین لخوا پوره ناامیده شوي دي، نو تاسې له هغو څخه مه ویریږئ بلکې له ما نه وویریږئ. نن ما ستاسې دین ستاسې لپاره بشپړ کړی دی او خپل نعمت مې پر تاسې پوره کړی دی، او ستاسې لپاره مې اسلام ستاسې د دین په توګه منظور کړی دی. له دې کبله د حلالو او حرامو کوم بندیزونه چې پر تاسې لګول شوي دي د هغو مراعات وکړئ. البته څوک چې له لوږې نه اړو ګرځي، له هغو نه څه شی وخوري بې له دې چې د ګناه خواته یې میلان وي، نو بېشکه چې الله بخښونکی او رحم کوونکی دی. خلک پوښتنه کوي چې هغو ته څه شی حلال کړی شوي دي. ووایه تاسې ته ټول پاک شیان حلال کړی شوي دي، او کوم ښکاري ځناور چې تاسې اموخته کړی وي هغو ته مو د خدای درکړي علم په اساس د ښکار تعلیم ورکړی وي. هغه ځناور چې کوم شی ستاسې لپاره ونیسي د هغه خوراک هم تاسې ته روا دی. البته پر هغه باندې د الله نوم واخلئ او د الله د قانون د ماتولو نه وویریږئ. د الله په حساب اخیستنه کې څه ځنډ نه راځي. نن ستاسې لپاره ټول پاک شیان حلال کړی شوي دي. د اهل کتابو خواړه ستاسې لپاره حلال دي او ستاسې خواړه د هغو لپاره حلال دي، او پاک لمنې ښځې هم ستاسې لپاره حلال دي که هغوی د مؤمنانو له ډلې څخه وي، یا له هغو قومونو څخه چې هغو ته له تاسې نه مخکې کتاب ورکړی شوی و، په دې شرط چې تاسې د هغو مهر ورکړئ، په نکاح کې د هغوی ساتونکي اوسئ، نه دا چې په آزادې شهوترانۍ لاس پورې کړئ یا په پټه په غلا یاراني وکړئ. او چا چې د ایمان پر تګلاره باندې له تلو نه انکار وکړ، نو د هغه د ژوند ټول کړه وړه به بابیزه یعنې ضایع شي، او هغه به په آخرت کې تش لاسی بېوزلی وي. ای مؤمنان، کله چې تاسې د لمانځه لپاره پاڅېدئ نو باید چې خپل مخونه او لاسونه تر څنګلو پورې ووینځئ، په سرونو باندې لاسونه راکاږئ او پښې تر پنډکیو پورې ووینځئ. که د جنابت په حال کې یاست نو په لمبلو یعنې غسل ځان پاک کړئ. که ناروغان یا مسافر یاست، یا له تاسې نه کوم څوک له حاجت پوره کولو نه راشي، یا تاسې په ښځو لاس لګولی وي او اوبه نه مومئ، نو له پاکې خاورې نه کار واخلئ. پر هغې لاسونه ووهئ، په خپلو مخونو او لاسونو باندې راکاږئ. الله نه غواړي چې ژوند در باندې تنګ کړي، خو هغه غواړي چې تاسې سوتره کړي او خپل نعمت پر تاسې پوره کړي. ښایي چې تاسې شکر ایستونکي شئ. الله چې تاسې ته کوم نعمت درکړی دی هغه په یاد ساتئ، او هغه پوخ لوز او تړون مه هېروئ چې له هغه سره تاسې کړی دی، یعنې ستاسې دا وینا چې موږ واورېدل او اطاعت مو ومانه.
له الله نه وویریږئ. الله ان د زړونو په رازونو پوهیږي. ای مؤمنانو، د الله لپاره په رښتینولۍ ولاړ او د عادل شاهدان اوسئ. د کومې ډلې دښمني د تاسې دومره راونه پاروي چې له عدالت نه واوړئ. عدالت وکړئ. دا د خدای ویریدنې سره نږدې اړیکه لري. د الله له ویرې سره کار کوئ. هر څه چې تاسې کوئ الله پرې پوره خبر دی. کوم کسان چې ایمان راوړي او غوره عملونه سرته رسوي، الله له هغو سره وعده کړې ده چې د هغو له ګناهونو څخه به تېرېدنه وشي او هغو ته به ستر ثواب ور په برخه شي. پاتې شول هغه خلک چې کافر شي او د الله آیاتونه دروغ وګڼي، نو هغوی دوزخ ته تلونکي دي. ای مؤمنانو، د الله هغه احسان در یاد کړئ چې هغه پر تاسې کړی دی چې یوې ډلې تاسې ته د لاس غځونې اراده کړې وه، خو الله پر تاسې باندې د هغو لاسونه پورته کولو ته پرې نه ښودل. له الله نه په ویرېدو کار کوونکي اوسئ. د ایمان خاوندان باید په الله باندې ډاډه وي. الله له بني اسرائیلو نه پخوا وعده اخیستې وه او په هغو کې 12 نقیبان یعنې وکیلان ټاکلي وو او هغو ته یې ویلي وو چې زه له تاسې سره یم. که تاسې لمونځ برقرار کړ، زکات مو ورکړ، زما پیغمبران مو ومنل، د هغو ملاتړ مو وکړ او خپل خدای ته مو ښه پور یعنې قرض حسنه ورکړ، نو باور ولرئ چې زه به ستاسې ناوړتیاوې یعنې ګناهوې له تاسې څخه ایسته کړم او تاسې به داسې باغونو ته ننباسم چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. خو له دې وروسته چې له تاسې نه چا د کفر چلند غوره کړ، نو په حقیقت کې هغه سوا السبیل یعنې سمه لاره ورکه کړه. بیا دا د هغو خپله وعده ماتولو چې د هغې له امله موږ هغوی له خپل رحمت څخه لرې وغورځول او د هغو زړونه مو سخت کړل. اوس د هغو حال دا دی چې الفاظ سرچپه اړوي، له یو ډول خبرې نه بل ډول خبره جوړوي. کومه ښوونه چې هغو ته شوې وه، د هغو زیاته برخه یې هیره کړې ده او هره ورځ تاسې ته د هغو یو نه یو خیانت څرګندېږي. له هغو څخه ډېر لږ کسان له دې عیب څخه ژغورل شوي دي. نو کله چې دغه حالت رسیدلی دي، نو چې هر ډول بدعملي وکړي د همغه هیله ورڅخه کیږي. نو له دې عمله هغوی ته بښنه وکړه او د هغو له حرکتونو څخه سترګې پټونکی اوسه. الله هغه خلک خوښوي چې د احسان چارچلند ولري. په همدې ډول موږ له هغو خلکو څخه هم پخوا وعده اخیستې وه چې هغو ویلي وو چې موږ نصارا یو، خو هغو ته هم چې کوم درس ورکړی شوی وو، د هغه زیاته برخه هغو هیره کړه. په پای کې موږ د هغو په منځ کې تر قیامته پورې د دښمنۍ او په خپلو کې د تاو تریخوالي تخم وکر او ارومرو به یو وخت راشي چې الله هغو ته وښیي چې هغوی په دنیا کې څه جوړ کړي دي. ای اهل کتابو، زمون پیغمبر تاسو ته راغلی دی چې تاسو ته د الهي کتاب زیاتره هغه خبرې لوڅوي یعنی برملا کوي چې تاسو ورباندې پرده غوړوله او له ډیرو خبرو نه در تیریږي هم. تاسو ته د الله له لوري روښنایي راغلی ده او یو داسې حق خوښونکی کتاب چې د هغه په وسیله الله تعالی هغو خلکو ته چې د هغه د رضا غوښتونکي دي د سلامتیا لارې ښیي او په خپل امر سره هغوی له ترږمیو څخه راباسي، د رڼا لوري ته یې راولي او د سمې لارې په لوري د هغو رهبري کوي. هغه کسان په یقیني توګه کافر شول چې ویې ویل همدا مسیح بن مریم خدای دی. ای محمد، دوی ته ووایه چې که خدای وغواړي چې مسیح بن مریم د هغه مور او د ځمکې ټول اوسیدونکي هلاک کړي، نو څوک کولی شي چې هغه له دغې ارادې نه منع کړی شي؟ الله خود د ځمکې او د اسمانونو او د ټولو هغو شیانو څښتن دی چې د ځمکې او اسمانونو په منځ کې میندل کیږي. هر څه چې غواړي هستوي او هغه په هر څه قادر دی. یهودیان او نصارا وایي چې موږ د الله زامن او د هغه ډیر ګران دوستان یو. له هغو نه پوښتنه وکړه، نو هغه ستاسې په ګناهونو تاسې ته سزا ولې درکوي؟ په حقیقت کې تاسې هم همغسې انسانان یاست لکه چې نور انسانان خدای پیدا کړي دي. هغه چې چاته وغواړي بښنه کوي او چاته یې چې خوښه شي سزا ورکوي. ځمکه او اسمان او د هغه ټول موجودات د هغه ملکیت دی او د همغه لوري ته د ټولو ورتګ دی. ای اهل کتابو،
زموږ دا پیغمبر په داسې وخت کې تاسو ته راغلی دی او دین په څرګنده توګه درښیي چې له یوې مودې راهیسې د پیغمبرانو د راتګ لړۍ بنده وه، تر څو چې بیا تاسې دا ونه ویلی شئ چې موږ ته کوم زیری کوونکی او ویرونکی نه دی راغلی. نو ګورئ اوس هغه زیری کوونکی او ویرونکی راغی او الله په هر څه باندې برلاس دی.